کومه ښځه چې خاوند له دا 2 پیغورونه ورکوي دغه ښځه خاوند به په دنیا کې ډیره ذلیله زندگی تیری او دغه کور به همیشه د پاره د رزق نه محرومه وي. او زما دا ویډیو که څوک ګوري دا چې څونه خلک ګوري دا خپلو زنانو ته زما دا خبرې واوروئ. دا خبرې نن سبا په هر یو کور کې موجود دي او هر یوه ښځه خپل خاوند له دا 2 پیغورونه ورکوي. نن سبا دا پیغورونه په معاشره کې مکمل عام دي. دغه کور به همیشه د پاره د رزق نه محرومه وي. نمبر 1 کومه ښځه چې خاوند ته وایي خاونده تا ماله څه کړي دي څه وایي ورته خاونده وایي تا ماله څه کړي دي. الله رب العزت د دې په دې لفظ باندې دومره خفه کیږي چې الله رب العزت د دې ښځې په تمامو نیکو باندې اوبه واړوي او نیکې ورله په ګناهونو سره بدلې کړي نیکې ورله په ګناهونو سره بدلې کړي او دغه ښځه به همیشه دپاره د الله د مینې نم او د خاوند د مینې نم محرومه وي. دا خبرې نن سبا په هر کور کې عام دي. کومه ښځه چې خاوند ته وایي خاونده تا ماله څه کړي دي دغه ښځه د الله د مینې نه د خاوند د مینې نه د دواړو د مینې نه به دغه ښځه محرومه وي او دغه کور به د رزق نه هم محرومه وي او دغه کور به همیشه ذلیله زندگی تیری. نمبر 2 کومه ښځه چې خاوند له د دیندارۍ پیغور ورکوي چې زما دا خاوند دا شرابي دی دی زناکار دی او دی منځ نه کوي دی د سارې په کټ کې اوده پروت دی هلته اذان وشي دی منځ نه کوي. دا خاوند له د دیندارۍ پیغور ورکوي. الله رب العزت د دې په دې لفظ باندې ډیر خفه کیږي او الله رب العزت دغه ښځه د خاوند د مینې نه او د خپل مینې نه دغه ښځه الله رب العزت محروموي. یو خبره درته وکم یو واقعه درته وکمه ډیره عجیبه واقعه ده. یو پخوا د عیسی علیه السلام په زمانه کې یو ښځه خاوند و. د هغې ښځې دا خاوند دا ډیر شرابي و او کبابي و ډیر نشې تماشو سره به زندگی تیروله وخت به یې تیرولو. دې ښځې یو ورځ دعا وکړه وایي یا الله پاکه ما د دې خاوند د ټکانې نه وایي محفوظ کې ما د ده د ټکانې نه وایي وساتې. بیا د خاوند چې د هغې دا خبرې واورېدې خاوند یې ډېر خفه شو او الله رب العزت ته لاس اوچت کو چې یا الله پاکه زه دومره ګناهګار یم زه دومره خطاکار یم زه دومره سیاهکار یم چې زما دا ښځه زما د ټکانې نه حفاظت غواړي. د هغه ښځې خاوند وایي ما چې دا لاسونه ښکته کړ زما د غوږونو له یو آواز د الله رب العزت د طرف نه راغو چې وایي ما ستا دعا م قبوله که او ستا د ښځې دعا مې م قبوله که ستا ښځه مې ستا د ټکانې نه وساتله او ته مې د هغې د ټکانې نه وساتلې د هغې په دې دعا سره ما هغه د هغې قبر وایي ما د جهنم اور وګرځولو. کله چې دغه ښځه وفات شوه نو دا هغه علاقې خلک وایي کله چې دا مونږ قبر ته کوزوله نو وایي د هغې قبر نه دومره تیز تپ راوتو د اوره چې وایي قبر ته څوک کوزېدی نه شو چې یاره دا قبر ته کوزه کو او دا په دې قبر کې کېږدو. قبر وایي دومره ګرم او داسې د تنور غوندې تپ د هغې د قبر نه راتلو. نو دا چې کومه ښځه د خپل خاوند له دا 2 پیغورونه ورکوي نمبر 1 چې خاونده وایي تا ماله څه کړي دي او نمبر 2 خپلې ښځې له د دیندارۍ پیغور ورکول. خاوند له د دیندارۍ پیغور مه ورکوه اگر په طریقې سره د مونځ ټیم دی ښه په طریقې سره په خندا سره هغه راپاڅوه او هغه مونځ له ولیږه په طریقې او په خندا سره داسې نه چې ته هغه ته وې مړه دا څه مردار دی ځان نه جوړ کړی دی او په کټ کې مردار پروت دی او پلید پروت دی او شرابي او کبابي دا خبرې به خاوند ته نه کوئ بېلمازې او ته مونځ نه کوي ته قرآن تلاوت نه کوي ته ذکر نه کوي دا خبرې به خاوند ته نه کوئ. ځکه حضور پاک علیه السلام ویلي دي وایي که چرته په دنیا کې د الله رب العزت نه علاوه سجده په حسرت انسان سره بل چاته جایز وي نو ما به ښځو ته ویلي چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجده وکئ. د خاوند مقام الله رب العزت دومره اوچت کړی دی په دې ښځو باندې. او بیا دا ښځې نن سبا ښځې دا ډېرې عجیبه ښځې دي الله رب العزت ته دې ښځو ته هدایت وکړي د خپلو خاوندانو سره په وړه وړه خبره باندې تو مې کوي او ویرې بارې ورسره وخي. کوشش وکئ زما دا ویډیو خپلو زنانو ته لازمي ورسوئ او زنانو باندې زما دا ویډیو وګورئ او زما دا خبرې پې واوروئ او په دې باندې عمل وکئ چې ښځې خپلو خاوندانو سره ایرې بارې مه وښئ ځکه ستا دا خاوند چې دی دا ستا دپاره مجازي خدای دی نو د خپلو خاوندانو قدر وکئ د دوی عزت وکئ د دوی احترام وکئ او د دې دپاره خپلو خاوندانو ته ووایئ او زما هغه خاوندانو ته دا ریکویسټ دی چې خپلې ښځې
په وړه وړه خبره باندې مس پکوئ مې وخئ خپلو ښځو سره ډېر په قدر او احترام سره وخت تیر کوي ځکه ستاسو دا ښځې ګوره ټوله ورځ په کور کې کارم کوي ستا بچیم ساتي ستا د مالم حفاظت کوي ستا د کورم حفاظت کوي ستا د بچو خصمانم کوي نو خیر دی لږ غونتې تاسو هم نرمي کوئ څه به هغوی نرمي کوي څه به تاسو نرمي کوئ نو کور به جوړیږي الله رب العزت دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله علی النبی الامي